عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. السلامونو نیکی هیلو او پیرزوینو مو هرکلی کوم دوستانو. په دې هیله چې روغ جوړ او د ژوند په ټولو چارو کې خوشحاله او بریالي اوسئ. دوستانو لکه د تیر په څیر مخکې چې موږ تاسو ته هم د پښتو ژبې هغه وتلي ستوري در معرفي کړل، دا ځل هم تاسو ته په خپل نوبت سره غواړم د پوهاند صاحب صدیق الله رښتین په اړه څو خبرې ولرم. که څه هم پوهاند صاحب صدیق الله رښتین په موږ په پښتنو باندې د پښتو ادب باندې ډیر زیات حق لري. باید د هغه په اړه باندې علمي سیمینارونه جوړ شي د ځوانانو لخوا په رضاکارانه ډول د دولت په ملاتړ باندې. که څه هم دولت تر خپل بریده خپل مسؤلیت ادا کړی او څو ځله علمي سیمینارونه د دې نابغه لیکوال په اړوند جوړ کړي دي، خو بیا هم دا چې له څه موده وړاندې زه تحقیق کوم یا څېړنه کوم په صدیق الله رښتین صاحب د ژوند او د دې اثارو او د دې چارو په باره کې، نو بدبختانه به وایي چې پرته له ویکیپیډیا څخه نور په هیڅ اړخ کې معلومات نشته، یعنې په نشت برابر دي. نو د دې تشې د ډکولو لپاره د یو مسؤل ځان مسؤل ګڼم او تاسو ته دغه ځینې خبرې او ځینې هغه کارونه چې واقعا موږ پښتو ژبه باید ترې وویاړو تر تاسو پورې در رسوم. دوستانو، صدیق الله رښتین صاحب یو داسې نابغه لیکوال و چې د هغه الفاظ چې له الفاظو څخه یې کولی شول ښارونه جوړ کړي، له الفاظو څخه یې کولی شول نغمې جوړې کړي او همدارنګه د الفاظو په مټ یې کولی شول خلک وخندوي، احساسات تر خپل حاکمیت لاندې راولي، عاطفې وزېږوي او هنرونو ته لار پرانیزي. دوستانو، دا داسې یو شخصیت دی چې د دې په باره کې زه همدارنګه تاسو همدارنګه نورو ته تلقین وکوئ چې د ارواښاد صدیق الله رښتین صاحب او همدارنګه د پښتو ژبې د نورو نوابغو لیکوالو په ژوند باندې ویډیوګانې جوړې کړي، خپرې یې کړي تر څو د پښتنو ځوانانو ترمنځ په یو علمي بحث باندې تبدیل شي. دوستانو، دا باید موږ زده کړو لکه څنګه چې لویدیځه نړۍ خپل لیکوالان او خپل کتابونه دومره مشهوروي د نړۍ تر کنجه پورې انسانان د هغوی په نومونو باندې پیژني، لکه شکسپیر پیژني، افلاطون پیژني، سقراطس پیژني، ارسطو پیژني، همداسې نور. دوی موږ هغوی نه پیژنو، هغوی په دې توانېدلي دي چې موږ ته یې راوپیژني. که همدغسې موږ هم په دې وتوانېږو چې خپل نومیالي اشخاص نورو ته وروپېژنو، دا به د خپلې ژبې د بډاینې لپاره او د خپل ملت د فکر د غني کولو لپاره ډېر یو مثبته کړنه وي چې انشاءالله په دې باوري یم چې ځوان نسل، نوی نسل دغه کارونه کوي او ګام پر ګام به موږ هغه څوکې ته رسېږو، د کمال هغې څوکې ته رسېږو چې زموږ د کلي، زموږ د ولس له کوچني تر کوچني لیکواله پورې به هغه به د نړۍ تر ګوټ ګوټه پورې رسېږي او هغه به شهرت او همدارنګه یو علمي بحث په شکل باندې په ټوله نړۍ کې مطرح کېږي. دوستانو، پوهاند صاحب صدیق الله رښتین په 1298 شمسي کال کې دې نړۍ ته سترګې پرانیستې او په 1418 کال کې د پښتو ټولنې غړی شو. دا خپله ډېر د تعامل او ډېر د فکر خبره ده چې په 20 کلنۍ کې د پښتو ټولنې غوندې د یو ستر مقام لرونکي د یوې ټولنې غړیتوب حاصلوي. اوس موږ سره ډېر امکانات دي، بیخي ډېر امکانات دي چې موږ کولی شو په ډېر کم عمر کې تر لوړو پوړیو پورې ځانونه ورسوو. د پوهاند صاحب صدیق الله رښتین په اړوند د عدم تشدد د فلسفې پلار خان عبدالغفار خان رحمت الله علیه چې کله کتاب لیکي زما ژوند جدوجهد، نو د امیر حمزه شینواري صاحب او د بختاني صاحب او د څو نورو نومیالیو لیکوالانو په شمول کله چې زما د ژوند جدوجهد کتاب لیکي، خان عبدالغفار خان په شخصي ډول باندې له صدیق الله رښتین څخه دا غوښتنه کوي چې که تاسو دغه کتاب ونه لولئ او مشورې رانه کړئ، نو زه دغه کتاب نه چاپوم.
دومره یو عظیم سړی دومره یو عظیم شخصیت او همدارنګه د دوی دا د دې ښکارندوی ده چې پوهاند صاحب صدیق الله رښتین په خپل کار کې د نبوغ تر حالته پورې رسېدلی و چې د عدم فلسفې د عدم تشدد د فلسفې پلار هم هغه ته په دومره په ویاړ او په دومره د لیاقت په سترګه باندې ګوري. دا خپله د پوهاند صاحب صدیق الله رښتین وړتیا او ذکاوت موږ ته راښیي. دوستانو، د ارواښاد د پوهاند صدیق الله رښتین په اړوند محمد رحیم الهام لیکي چې د پښتو ژبې یوازینی لیکوال چې هم په تحقیقي او هم په تخلیقي ادب کې د پښتو ژبې هغه ستره تشه ډکه کړه هغه پوهاند صاحب صدیق الله رښتین و. او همدارنګه د پښتو ژبې ستر مورخ حبیب الله رفیع صاحب لیکي چې د صدیق الله رښتین صاحب راتګ دغې نړۍ ته راتګ په پښتو ژبې باندې د خدای پاک یو ستر نعمت و، ځکه چې هغه په ډېر حساس وخت کې راغی او په ډېر حساسه موضوع چې هغه د پښتو ژبې د ادب څېړنه او ګرامر لیکنه وه، په هغه برخه کې صدیق الله رښتین صاحب مصروف شو او د پام وړ خدمت یې دغې ژبې ته وکړ. دوستانو، پوهاند صاحب صدیق الله رښتین له 1413 څخه تر 1452 په دغو کلونو پر منځ کې دغه ټول چوپړ یې د دغو کلونو پر منځ کې کړی و. واقعا چې په لیدو سره یې د سړي یو څوک د تعجب حالت ته ځي، ځکه چې پوهاند صاحب صدیق الله رښتین د 252 علمي مقالې او کتابونو لیکوال پاتې شوی دی. 59 کتابونه یې چاپ شوي دي او 11 کتابونه یې ناچاپ دي چې هغه به وروسته د هغه نومونه به ولیکو، تاسو ته ووایو چې د امکان په صورت کې که د افغانستان اسلامي دولت دا کتابونه چاپ کړي نو د پښتو ژبې لپاره به یوه ستره پانګه وي. او همدارنګه دوستانو، د یادونې وړ ده چې په دغو 59 کتابونو کې 15 کتابونه یې د کال د غوره کتابونو جایزه ګټلې ده. واقعا ډېر یو ستر کار ده. او دوستانو، دلته موږ د پوهاند صاحب صدیق الله رښتین اړوند ځینې هغه معلومات په لنډو ټکو کې تاسو ته لیکو. پوهاند صاحب صدیق الله رښتین له هېواده بهر په 18 علمي سیمینارونو کې برخه پاتې شوې او همدارنګه د افغانستان نمایندګي یې کړې ده. په علمي او اکاډمیک ماحول کې د تحقیقاتو د پښتو ژبې او د افغانستان اړوند په علمي او اکاډمیکو سیمینارونو کې د ګډون څخه وروسته 9 ځله په مډال باندې نازول شوی دی. لکه مخکې چې مو ویلې 15 کتابونو یې نړیوالې داخلي البته داخلي جایزې ګټلې دي. مډالونه د یادونې وړ ده چې مډالونه نړیوال او د 15 جایزې چې کتابونه ګټلې دي دغه په کور دننه جایزې دي. دلته نور د رښتین صاحب په اړوند باندې معلومات تاسو وینئ چې په 1298 شمسي کال کې د نړۍ ته سترګې پرانیستې، په 1411 کال کې د نجم المدارس په مدرسه کې شامل شو. له هغه نه وروسته په 1415 کال کې په کابل کې د دارالعلوم کې شامل شو چې په 1413 کې د دارالعلوم څخه په لوړه درجه فارغ شو. له هغه نه وروسته بیا د پښتو ټولنې غړی شو. دوستانو، په 1490 شمسي کال کې دغه ستره هستي زموږ څخه لاړه او خدای دې روح په جنت کړي. له هغه څخه وروسته د پوهاند صاحب صدیق الله رښتین له وفات څخه وروسته موږ او تاسو ته ډېره یو پوهه، متدینه او همدارنګه بااستعداده کورنۍ پرېښې ده. لور یې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې په تدریس بوخته ده. همدارنګه یوازینی ژوندی زوی یې چې فضل الله رښتین نومیږي او د ارواښاد علامه پوهاند صدیق الله رښتین د دغه زما هلې ځلې کتاب یې په خپل زیار باندې چاپ کړی دی
او د دې تر څنګ پورې نور هم په ادبیاتو کې یو دوه کتابونه نور هم چاپ کړي دي. واقعا یو علمي او د پښتو ژبې یو چوپړه او خدمتګاره کورنۍ له پوهاند صاحب صدیق الله رښتین څخه پاتې شوې ده چې دا خپله ډېر د ویاړ ځای دی. موږ اوس په دې برخه کې له پوهاند صاحب صدیق الله رښتین له یوازیني زوی فضل الله رښتین سره د پوهاند صاحب په اړه باندې څو خبرې لرو. نو تاسو ته دعوت درکوم چې دغه خبرې هم له موږ سره یو ځای وګورئ. یوه ډېره ښه خاطره د ډېرو ښو خاطرو نه یوه ښه خاطره دا ده چې موږ یو ورځې په باغ بابر کې وو. خدای دې وبخي ستر یعنې مشر شمس الدین خان مجروح هغه وخت کې د وزیر د عدلیې و، فکر کوم عدلیې وزیر و. نو موږ پلار سره مې ولاړو خبرې کولې. نو مجروح صاحب زما پلار ته ویلې چې رښتین صاحب په دې پاچا باندې ډېر زیات ګران دی. وی همیشه مانه پوښتنه کوي ستا وایي چې دا رښتین صاحب که سره خبرې وکړي که چېرته دا قبول کړي چې وزارت ورته ورکړو که نه. داسې وزارتونه فکر کوم نومونه یې واخیستل، اطلاعات و فرهنګ وزارت د دغه د عدلیې وزارت یې ورته ویلې، دا نومونه یې واخیستل، او وزارت د دغه سرحداتو اقوام و قبایل، دا درې وزارت د یاد کړل. نو پلار بیا ورته په جواب کې ویلي چې پاچا صاحب تاسو وزارتونه کوئ، یعنې ښه خبره ده چې تاسو وزیران یاستئ، تاسو دا کار کوئ، مګر زه د پښتو ټولنه کې خوشحاله یم ځکه چې دغه ژبې ته باید چې خدمت وشي او زه دغه سنګر زه نه پرېږدم. یعنې زه مقصد یې دا و چې زه وزارت نه د سفارت نه د دواړو چوکو نه هغه د وزارت د چوکۍ نه زه تېر یم، مګر زه په همدغه سنګر کې د پښتو په سنګر کې زه خوشحاله یم چې دلته موږ وکولی شو چې دغې خوارې ژبې ته پښتو ژبې ته اقلا کار وکړو، کتابونه چاپ کړو او نور پښتانه دې ته وهڅوو او تشویق کړو چې پښتو ژبې ته کار وکړي، خدمت وکړي. زه په دې ځای کې خوشحاله یم. نو بیا مجروح صاحب ورته ویلې چې ډېره ښه ده، کارنامو په خدمتونو په علمي فرهنګي کارنامو باندې اخیستې دي او دا الحمدلله ډېر د ویاړ ځای دی. رښتیا هم دا هم د پښتو د ادب لپاره یو خدای ورکړه یا د خدای پاک یو نعمت و چې د رښتین صاحب په نامه باندې په پښتو ژبې او پښتنو باندې رانازل کړ. ډېره زیاته مننه کوم. ستاسو خپرونه هم لنډه ده، خو یو آخري یو معلومات به زه تاسو ته دا درکړم چې په د 1998 کال د زمري په 28مه د رښتین صاحب د پوهاند رښتین سلمه کلیزه وه، سل کاله، یعنې د استقلال د ورځې سره مصادفه ده. نو د اکاډمي د افغانستان د علومو اکاډمي دا په نظر کې وه چې دا سلمه کلیزه ونمانځل شي او دا د جمهوري ریاست نه هم د دې منظوري راغلې وه. نو کېدای شي چې په دې ورځو کې هغه سیمینار جوړ شي او انشاءالله زه به هم لاړ شم، اشتراک به کوم. تاسو ته هم دعوت درکوم چې راشئ کابل ته په دې سیمینار کې برخه واخلئ. البته ډېر خلک به پکې داخل نه او کېدای شي د پېښور نه هم پوهاندان راشي، دانشمندان راشي. نو که تاسو راشئ موږ به ډېر خوشحاله. ډېره زیاته مننه. خپله هڅه به کوو انشاءالله. واقعا هم د داسې خلکو اړوند پروګرامونه دا هغه څه دي چې کولی شي چې په راتلونکي کې هغه نوی نسل هم د استاد رښتین صاحب او د هغه د فکر او د ایډیالوژي سره اشنا شي. ډېره زیاته مننه کوم فضل الله رښتین صاحب. خدای راته تر ډېره پورې ژوندی لره. تاسو هم ډېره زیاته مننه. هیله کوم ډېره زیاته مننه. السلام علیکم.